بیګا یې څه ویل؟ بیګا یې څه ویل د ستورو د رڼا سره و چې ننګي یې ترازي شو د خندا آها چې ننګي ترازي شو د خندا سره. ډېر پورته به چتراله تر بولانه شم، پورته به چترال نه تر بولانه شم. چغه د بدلون کمی مولا واخلي. واه چغه مې بدلون که د مولا واخلي. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا وخت په اشنغر کې و چې د اشنغر د ګوړې نرخه الله دې ښه که جانان ما کوژدن کوي نه. راغلی ما د ډېر محترم زموږ ستر لارښود دوست محمد بهر صاحب سره او د هغه څه دوه خوږ ژبې شاعران چې څوک چې د اشنغر ډېر تکړه لیکوالان دي. ما وغوښتل چې ولې نه خپلو پښتنو ملګرو ته دغه څو شعرونه په پښتنه مینه ډالۍ کړو. پښتو به یې ډېر ښکلي شعرونه یې د مرکې نه مخکې وویلې، یقینا چې په ویډیو کولو باندې وخصولم. سلامونه در واخلئ ځوانانو. اول را سره خپل ځان معرفي که، تاسو را سره خپل ځان معرفي کوئ، بیا تاسو او د هغې نه پس ته به بیا د نه شعرونه اورم. ډېره مننه. زما نوم پرویز دی، شیدا مې ادبي نوم دی او د دې شمالي اشنغر سره تعلق ساتي. سمه ده. که کوم شعرونه را سره شریکې وختي چې د کوم شعرونه وویل نو خوند به وکړي. قربان لږ تیز ښه. بیګا یې څه ویل د ستورو د رڼا سره. ډېر ښکلی. بیګا یې څه ویل؟ بیګا یې څه ویل د ستورو د رڼا سره و چې ننګي یې ترازي شو د خندا سره. چې ننګي ترازي شو د خندا سره. ډېر ښکلی. بیګا یې څه ویل د ستورو د رڼا سره و چې ننګي یې ترازي شو د خندا سره. په کوم ورځ چې کوم ورځ یې ستا د سر نه لوپټه وړې ده. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی لوړ دی. چې کوم ورځ یې ستا د سر نه لوپټه وړې ده. لا مې تر اوسه دښمني ده د هوا سره. ډېر ښکلی. چې کوم ورځ یې ستا د سر نه لوپټه وړې ده. لا مې تر اوسه دښمني ده د هوا سره او ما مې د عشق د غرور سر چاته ټیټ کړی نه دی. ما مې د عشق د غرور سر چاته ټیټ کړی نه دی. ما مې د عشق د غرور سر چاته ټیټ کړی نه دی. درته دې راغلم خو د مینې د انا سره. درته دې راغلم خو د مینې د انا سره. ډېره مینه او احترام، ډېره مینه او احترام. رامخکې شه جانانه، رامخکې شه. ځه قربان. ډېره مننه سیام خانه. مننه. شعرونه راسره شریکوه قربان. خپل ځان را سره معرفي که، نوم دې څه دی، د کوم ځای ته تعلق دی او شعرونه را سره کوم روماني شریکې کوم را سره انقلابي شریکې نو موږ ورته غوږ وږي وایي چې غوږ وږومه چې غلی یار غږېده په زړه کې مې نری ستار غږېده. نن به درته زه غوږ وږیم او ستاسو چې څه مو په زړه هغه را سره شریک کوئ قربان. نوم مې ښایسته رحمان ښایسته قربان. د بهر صاحب شاګرد او کشر ورور یم. ډېر احترام ورته لرم او شعرونه دغه چې څنګه به ګلونه پکې ساه واخلي، څنګه به ګلونه پکې ساه واخلي، اور چې مې وطنه لمن ستا واخلي. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. پورته به چترال نه تر بولانه شم، پورته به چتراله تر بولانه شم، پورته به چترال نه تر بولانه شم. چغه د بدلون کمی مولا واخلي. چغه مې بدلون که د مولا واخلي. چغه د بدلون کمی مولا واخلي. او خاد به وي، آباد به وي، کامران به وي. خاد به وي، آباد به وي، کامران به وي. څوک هم چې د خپلې مور دعا واخلي. او پورته چې لمبه د کابل جانه شي. احساسات دې پکې وچېړل. ښه پورته چې لمبه د کابل جانه شي، زور زمونږ خړه پښتونخوا واخلي. واقعي خبره ده یار. او پرېږده چې پردي جنګ کې سر وبایلي. پرېږده چې پردي جنګ کې سر وبایلي. ځوان به مې کتاب چرته کې بیا او سر چې په ښایسته پښتو ونه بایلو، څنګ به د خیبر څوکه رڼا واخلي. ډېره مینه او احترام، ډېره مینه او احترام. د ډېر محترم دوست محمد بهر صاحب سره ناست دي. څنګه چې مې د خپرونې په فیل کې ویل چې زموږ ډېر تکړه او استاد محترم ستر لارښود دی، نو ماته دغه شعرونه رایاد شو. ستاسو دې په دې شعرونو پسې وایي چې دې ظالم سماج لوټلي ستا د شونډو خنداګانې، ستا د لاسو کتابونه. دغسې بخښنه به غواړم ګرانو کتونکو اوریدونکو. دا و د اشنغر ډېر تکړه زیږ بیګ پښتانه تکړه لیکوالان چې تاسو مې د دوی دا غږ در ورسو. یقینا چې په اشنغر کې ډېر تکړه قامپاله په پښتو باندې پوهه مبارزان پښتانه شته دي، شاعران شته دي. خدای دې وکړي چې د دوی دغه د شاعرۍ دغه لړۍ دوام ولري. زه به هڅه کوم ټول عمر چې دغه شاعرانو لیکوالانو د پوهانو غږ تر تاسو در ورسوم. دغه خپرونه پای ته رسي چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. ډېره مینه او احترام.